د برسوات په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د بارانونو سره سره په مختلفو سیمو کې د ګلۍ سلسله هم دوام لري. نن د مټې لرې پرته غرایزه سیمه یونین کونسل ګوالیرۍ په مختلفو سیمو کې ماسپښین ناتار ګلۍ شوي چې له وجې میوو فصلونو او سبزیانو ته سخت زیان رسېدلی دی. لابټ، ګوالیرۍ، ټانګار او شاوخوا علاقو کې دغه ګلۍ میوهدارو ونو، الوچو، خوبانۍ، شلتالان او دغسې نورې میوهدارې ونې سختې زیانمنې کړي دي. د دې ترڅنګ د سبزیانو باغونه هم د ناتار ګلۍ د ګولو ښکار شوي دي. د دغه ناتار ګلۍ په هکله نور تفصیل اورو د انډس نیوز نیټورک همکار وحید خان نوبل نه. جی وحید خان نوبل، د نن ورځ د ګلۍ تفصیلات زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. جی بالکل، نن 3:30 بجې ګوالیرۍ کې ګلۍ راختی شوې ده چې فصلونو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. کسانانو وروڼو او کاشتکارو وروڼو په دې باندې ډېر د خفګان اظهار کړی دی. موږ د الله نه هم دعا کوو چې الله پاک دې زموږ د وطن نور د عذابونو نه په امان کړي او کم په دې ګلۍ د وجې نه چې کم نقصان شوی دی نو الله پاک دې د هغې ازاله دغه کسانانو کاشتکارو زمیندارو وروڼو له ورکړي. تاسو ته د یاد وي چې صرف د ګوالیرۍ د حدودو پورې ګلۍ شوې ده، بره مانډل سایډ ته هم نه ده شوې او بیها سایډ ته هم نه ده شوې، بیا ښکته هم نه ده شوې. صرف ګوالیرۍ او لابټ ترمنځ دغه ګلۍ چې ده دغه شوې ده او داسې 20-25 من ورېدلی ده او ډېر زیات نقصان چې دی دا یې کړی دی. ډېره مننه وحید خان نوبل موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز.